طالب وزیر د خپل پوځ د جوړولو تعداد، ظرفیت او پلان له افغان ملت سره شریک کړ او د طالبانو له لوري د خودسره محکمو، وژنو او شکنجه کولو په وړاندې سخت غبرګون وښود او دې چارې ته یې حل لاره جوړه کړل. دا چې څنګه بشپړ جزئیات را سره همدغه ویډیو کې وګورئ. سلامونه قدرمنو لیدونکو، زموږ مشال پریس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. ملا حنفي وایي 350,000 کسیز پوځ جوړوو، هیڅ جنګیالی د کوم مجرم د مجازات حق نه لري. د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي تېره ورځ د طالبانو د پولیسو اکاډمۍ د محصلینو په فراغت غونډه کې وویل چې د دوی حکومت د هیواد د امنیت د تامین او دفاع لپاره د 3.5 لکه امنیتي سرتیرو پوځ ایجادوي. ملا حنفي دا هم وویل چې پولیس په خپل سر مجرم ته سزا نسی ورکولی. دغه لوړپوړي طالب مقام ټینګار وکړ چې دلته اسلامي محاکم موجود دي او د شریعت مطابق مجرم ته سزا تعینوي. هغه دغه راز د قاچاق او هر ډول بې امنیتۍ د مخنیوي لپاره د پولیسو شتوالی مهم وباله. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د طالبانو د دفاع سرپرست وزیر ملا یعقوب وویل چې افغان پوځ ورځ تر بلې پیاوړی کیږي او اسلامي امارت د یو منظم، مجهز او پیاوړي پوځ جوړولو او د هغوی د ظرفیت لوړولو ته ژمن دی. نوموړي وویل که افغانستان پیاوړی پوځ ولري، هیڅوک به پر دې هیواد یرغل ته زړه ښه نه کړي. عبدالسلام حنفي په یاده غونډه کې دا هم وویل چې د افغانستان داخلي بودیجه د طالبانو د امنیتي ارګانونو د ټولو اړتیاو د پوره کولو لپاره بسنه کوي. د طالبانو د رئیس الوزرا مرستیال دا هم وویل چې افغان کدرونه د ځینو اندېښنو له کبله له افغانستانه وتلي دي، خو دوی بیرته بلنه ورکوي چې خپل هیواد ته راسي. عبدالسلام حنفي زیاته کړه چې هیڅ چاته د سمت او قوم په نامه د افغانانو د ویشلو اجازه نه ورکوي، ځکه ټول افغانان د اسلام په چوکاټ کې سره ورونه دي. مولوي حنفي یادې څرګندونې په داسې حال کې کړي چې تېره پنجشنبه د کونړ په شنګل ولسوالۍ کې طالبانو ظاهرا د موسیقۍ اورېدو په تور د واده د یوه هلک ورور او یو بل خپل په ډزو ووژل او یو بل یې ټپي کړ. په یوه بله پیښه کې د طالبانو جنګیالیو د کونړ په خاص کونړ ولسوالۍ کې د واده له مراسمو څخه څو هنرمندان راویستي او په غاړه کې د موسیقۍ آلاتو له زړولو سره د دوی سپکاوی کړی دی. د طالبانو منتقدین بیا وایي چې د دې ډلې مشران په خبرو کې خپل جنګیالي د خلکو سره له ناوړه چلند څخه منع کوي، خو په عمل کې د خپلې بیا ځلې واکمنۍ په څه باندې 6 میاشتنۍ دوره کې تر اوسه هیڅ کوم طالب جنګیالی د خلکو د وژلو یا شکنجې په تور محاکمه کړی نه دی. قدرمنو لیدونکو، ډیره زیاته مننه چې ویډیو مو تر اخري شیبو وکتل. د لا زیاتو او په زړه پورې خبري مطالبو لپاره زموږ همدغه مشال پریس یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا او بلې ویډیو ښه وخت او ښې چارې د الله په امان.